په جمهوریت کې ته به د یو چا نظر تر اخیره اوري، غلی به ورته کینی، د هغه نظر به اوري، بیا به ځواب ورکړي. دا زموږ تش په نامه جمهوریتیان چې د جمهوریت په اصل او په اصولو باندې والله بالله که پوهېږي هسې پکې ورګډ دي وروره. زه جمهوریتی یم او زه جمهوریت فهیم وروره پرون زه قرار لایب راغلی و، زه کته کېناستم نو ده څه خبرې کولې، ما وړه غوندې نیوکه وکړه او بیا مې دا دوکه کنه کمنټ ته ناست وم، لکه ده ویل چې د موږ د وطن نه ډېر منرال هغه ته لاړل پاکستان ته، دغه روغه خبره وه او نور باید د دې مخنیوی وسي. نو په دغې باندې که دا لاره و اخلاصه شي نو په دې شي نو پام وسي چې دا منرالونه او د موږ معدن چې کومه دي دا پاکستان ته لاړ نسي. نو ما ورته ولیکل بالکل، او ده ویل خدا کوم معدن روان دي، ما ورته ولیکل توریم، یورینیم او کرومایټ او دا شیونه مې ولیکل. نو ده ورسره د مغه وکړه بالکل هم دغه دي. نو کته چې دا کوم هغه ساتلي دا پټۍ سي کیا چې خلک تړي سي د په هغې کمنټ باندې هم لګیا دي ما ته کنځلې کوي. صحیح خبره ده. داسې هغه بعض ذهني مریضان دي. سیف خان باچا صاحب بخښنه غواړم، یو بله خبره یې کړې ده. پرون یې ویلي چې په د شینوارو ولسوالۍ کې د پاکستان د خوا نه چې دی یو سورنګ وهل شوی دی او جلال آباد یعنې دې خواته چې دی راتېر شوی دی، په دې کې دا دغه وباسي، دا معدن چې دي دا په دې کې په غلا وباسي. استغفر الله، دا به کوم ځای کې؟ سید خان صاحب ته لږ لاړ شه، لږ څارنه وکړه په دې شپږو شینوارو ولسوالیو کې. وبخښه کېدای شي وسړی تاسو چېرته تاسو کاله خواته به چېرته تېر سوی که نه تا به پام سوی نه وي. چې دومره یو څوک سید خان صاحب چې یو دومره څوک احمق شي او دغسې خبره کا او بیا هغه ته هم خلک ناست وي شیشه ورته ټکوي او ګلان ورته ولي او د هغه په دفاع کې راځي د نورو افغانانو میندې خویندې کنځي، نو بیا نو خامخا هغه زه چې بیا دغسې کله کله کړم والله بیا ورباندې ارځي. نو تاسې نن د افغانستان ملي کرکټ ټیم صفت کړی ده، خدای د خیر کوي اوس هغوی ته کنځا شروع نه کړي. ځکه چې موږ کرکټ د هغې سره ودرېږو. سید خان ته په هغې باندې څومره دغه ولګول شه، راشد خان چې وطن ته لاړو د ما نه وروسته بالکل ویې نه ویل چې دا طالب شوی دا مدني چلن چې دی طالب دی کنه د مبارکي ورکړه. پرون دا خلک لایب راغلي وبزاو خدای کې نه داود خان پرېښی ولا کې نه اشرف غني پرېښی ولا کې نه هغه په ما ویډیو جګه کړم نه ما وکتله. په خدای راستي که یو جمهور هم نه ده پرېښی، ټولو ته یې خاینینې ویلې و د افغانستان ځکه وران څه دوی خیانت ټولو خیانت وکړ. مشران وایي داود خان خپله ټوله کورنۍ هلته قربان کړه، دوی ورته خاین وایي. دغه چې د اشرف غني منداڼو کرزی منداڼو دا نورو منداڼوګانو ټول تا ته دې خبرې ته غوږ باچا صاحب مشران وایي دا دومره غټ سړی راغی چې اوس رئیس جمهورانو ته داسې الفاظ استعمالوي او دا راته افغانستان جوړی. ملغه مشران وایي چې چیک پاک ډمډم د دې خو پوهېږئ که نه د دې مطلب نشته. دا هسې یو مشهوره خبره هسې فضول غوندې بکواس دی. د دوی هم دقه خبرې دي، ټول چیک پاک ډمډم والا دي، نه څوک په خبره پوهېږي، نه څوک مقصد شته، نه څه د خبرې اخذ شته، نه څه نتیجه شته، بس نیوکه نیوکه نیوکه، تنقید نه ستایل کولی شي نه څوک زغملی شي. نو که دا د دوی ته دا مبارزه ښکاري خو موږ ورته وایو کیپ اټ اپ کیری آن، شروع وکړئ تکړه شئ آفرین، دغسې نرانې ځان ته عزت زیاتوئ. نو الله تعالی دې د نور خان بیسي وویشته دغه ملایان به راپورته کړو. سید خان صاحب باچا صاحب زه درنه لاړم ستاسو په اجازه باندې. دا ملایان به راپورته کړو ځکه دا ملایان چې دي دوی دا فکر کوه چې دا ملایان د دې سپورت او د دې دغه خلاف دي. د دې دا ورور باندې خبرو کرکټ باره کې دا لاندې مهرباني ته خبرې وکړه وروره. نوبات زما دی، سلامونه ورور، الله دې وکړي چې ټول ښه وي جوړ وي درته خیرات وي. ما یو دوې پوښتنې کولې یو لږ د کرکټ باره کې غږېدلم. اول خو مې پاچا صاحب نه دا پوښتنه وه چې ته توسه بلفاست کې کتلی یې؟ زه حاجي صاحب دا کې ما دا په ډوبلین کې ښه ډېر ښه. ما وی چې پرون موږ تا خدمت ونه شوی کړلی، موږ مصروف وو، موږ دلته یوه وړه ټولنه د بلفاست ښار کې بیا هغه ماشومان هم الحمدلله ورته معرفي کړي وو، ماسکات چې د پلیرو سره ملي اتلانو سره تلي وو هغه ته میدان ته. او بل مې دا ویلې چې راتلونکي لوبې ته بیا راځئ که نه؟ یاره الله مې عزتمن لره خوشحاله اوسي. اول خو دا دی چې استاد راپسې راغلی، استاد محترم فرید
وی میدان ته هغه راوستم او هغه داسې څنګه وخت کې راوستم چې هغه ماشومان هم تېر کړي دا واړه واړه ماشومان دي تېر کړي هغه نیلي لوبډلې ته هغه سرود ته چې ودرېږي که نه افغانان ماشومان نو الله ستاسو عزت وکړي مشکله ده نن دا زه بېګا تلم یا نن سهار وختي تلم خو نن دې ملګرو پروګرام جوړ کړی دا پروګرام تېروم نو د شپې مې پرواز دی بېرته ځم هلته زموږ ستاسې د وطن یو وتل ټول افغانانو چې ورپسې ډېر وجړل د شاپور زدران صاحب موږ هلته دغه برابرو یو په دغه دپاره یو خیرات یو داسې یو دا خبره دوا په حساب باندې پروګرام ښه ډېر ښه مننه د ځواب نه نور زه نه غواړم تاسو مزاحم شم تاسو مجلس خوږ د زم خوشحاله شوم زما نوم روحاني د دوی افغانانو ټولنې خدمت کومګه استاد فرید چې د زحمت یستلو پرون بله لوبه کې هم د موږ د ټولنې د اگزیکټیو کمیونټۍ غړی دی نو الله دې اجرونه ورکړي هغو ته تاسو ته او د راتلونکې لوبې ته هم خلک تشویق کوي تاسو لایفو ته خلک راځي چې خلک راشي د خپل اتلان تشویق کو چې څونه افغانان زیات وي دونه دوی زړور وي همداسې ده حاجي صاحب تاسو ته ډېر عمر درکړي ضرور انشاءالله موږ چې څه د وسه کېږي انشاءالله خپل مسؤلیت یعنې دا په دې ځوانۍ نه چې موږ ځان غټ معرفي کړو خو ډېری افغانان چې ما ستاسې ویډیو وکتله نو رالو چې ته راځې نو دا ټول یو لینک دی یو بل سره جنګېدلی ماشاءالله ښه سړی ښه پاک زړه لري کبر او دا شی نشته در سره ټول درته خوشحاله وو ټولو قدر عزت د خلکو کوو بس الله تاسو ډېر عمر درکړي جزاک الله خیر و الله مو مال شخر واس درته غواړم ټولو ته ملګرو السلام علیکم شینوار صاحب همدا کسان ولله وو ابو بکر رمای خلاص کا لوبه ګټل شوې ده څه پیغام لري السلام علیکم السلام علیکم باجی الله حافظ بیا کی حال ہے علیکم السلام پاجی بابا شینوارا صاحب کیا حال ہے جی اللہ کا فضل افغانستان نے میچ جیت لیا ایئرلینڈ سے مبارک ہو مبارک افغانستان ٹیم پاکستان سے بھی آ گیا بھائی پاکستان کی ٹیم ختم ہے وہ تو پیسہ جیسے فوج پیسہ کھاتی ہے پاکستان کی ٹیم بھی پاکستان کی ریاست بھی ختم ہے انشاءاللہ ٹیم تو چھوڑو بس دعا کرو کہ جلدی کلمہ پڑھیے شف کریے ختم پڑھ لیے کہ ختم ہی ہو جائے بالکل کیونکہ اس نے تو ہماری جان کے لالے پڑے یہ انہوں نے تو ہماری جان کے لالے لے گئے ہیں انہوں نے تو ہماری جان ہماری بچے ہماری امیدیں ختم کر دی یہ پاکستان کی فوج ایسی گندی ناپاک فوج ہے کہ دنیا میں کم ہی ملیں گے ایسے ذلیل لوگ ہیں دیکھو چوری بھی کرتے ہیں ڈکیتی بھی کرتے ہیں ماؤں بہنوں کی پھر بھی کہتے ہیں زندہ باد ادھر گلخانہ تھے شانہ بشانہ کڑا ہے پاکستان کا فوج ہے بڑوا ہے گلخان پنجابی کا بڑوا بھائی ہے یہ کہتے ہیں الحمدللہ ہم فوج کے ساتھ ہے یہی فوج ہماری نوارس بھائی آپ اردو میں بولے کہ پشتو میں بولو میں کیا کروں گا میں اقرار کروں گا تم دوبارہ تکرار کرو نور خان بولو نور خان گل خان نہیں گل خان نور خان بیس یہ کیا لے یہ وویشت ایویش بری ده یاره فهیمه د خاندانه دې مړ کړو خدای دې خوار نه کړي لاوارث بھائی زنده باد بچا صاحب هغه حاجي صاحب الماس او انتظار وروره صفي الله صاحب هغه دغه چې دی او دغه د بل کابل وطن دا هغه د لغمانی هغه ورکه چې اثر په گنجای کړی دی کنه جنرال موبیل لایف کې ملمو خبرې کېدی ما ورته مدرسې کار وکړم بس اوس یو چغه معلومه چې نور خان بیسي وویشت هغه یې چې تشه مال دغسې چې نور خان بیسي وویشت شینوار صاحب د مرګ له ټیم ورکړه موږ هم چې ته وګورو دا ابو بکر چې دی بہت بہت شکریہ لاوارث بھائی بہت بہت شکریہ میں آپ کو بس آپ کی نوازش ہے آپ کا بڑا پن ہے جو آپ نے میرے کو اٹھا لیا ٹھیک ہے بھائی اللہ خداحافظ خداحافظ ابو بکر دا باچا صاحب د افغانستان یو ساتونکی دی د اوسني نظام او حکومت الکه د افغانستان کرکټ لوبه ګټلې بلکې سیریز یې ګټلی دی څه پیغام لري مهرباني
السلام علیکم بچا کمال صاحب ته د نور ملګرو ته وعلیکم السلام درته وایو ډیره مننه تاسو مبارک وي مننه خوشاله تا ته د ولا خوند یې وکړو لوبه م کتله نو الله دې نوره بریا مو نصیب کړي امين 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 او ابوبکر ور ماته می و دعا وکړه چې ماته خدای دوی مخزه راکا یو دعا وکړه راته ولې ځان ته نه کوي چې تاسو الله دې درېمې چکتان کا دا څه ډیلاکونه ولي ابوبکر وروره دا څه ډیلاکونه ولي تا باندې خالي په دغه کوي چې بس مال دا منځ کې دعا کړه چې فهیم افغان د خدای د دوهمي او د درېمې مزختن کوي ان شاء الله الله دې وکړي صفی الله زستاس له پوت ډیر کې نم ډیر تعقیبوم نو ډیر کې خبرې کوي یا که الله دې نور توفیق هم درکړي باید دا نور ته وخت ورنکو دا لنډغر وته ابوبکر تاسو یو کار وکړئ لږ تاسو نرم شئ موږ به لږ سخت شو ځکه تاسو باندې د سختدریزو لږ ډېر دغه دی کله هغې نه نرم خلک یو کله کله سختګو خیر دی تاسو ولسونو سره مینه وکړئ ولسونو ته چې دی لکه ډېر په دغه سترګه ورته وګورئ باقي دا لنډغر کلابیانه دا میلر تربیه شوي دا موږ ته پرېږدئ دا موږ پوه شو کارم پوه شو ما ته لسمه ښځه وکړئ ورکه منډه وه دا زما زوی وګوره باچا صاحب چې ما ته لسمه ښځه وکړئ ما زوی دغه دی باچا صاحب دا ډېر وران دی دا داسې وران دی ښه په هر صورت الله مو راوساته و ټولو صفي الله عزیز صاحب مهرباني وکړه څه پیغام لري مشره سلامونه افغان صاحب تاسو ته کموال صاحب ته خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ زه ډېر ناوخته رالم موضوع باندې پوه نه شوم چې اصل د موضوع د څه شي باره کې وه نو په ډېرې بخښنې سره موضوع د افغانستان 5 لوبې وي ایرلند سره د کرکټ انټرنیشنل لوبې وي نړیوالې لوبې او ماشاءالله ټولې یې وګټلې نه یو باران وړی ده مبارکي د باچا صاحب تاسو ته افغان صاحب ته او ټولو افغانانو ته د دا ستر ویاړ مبارکي وایم افغانان دی خدای تعالی په هر میدان کې دغه سي ځلاند او بریالي او کامیاب ولري بس نو دغه خوشحالي ده خدای تعالی دې دا خوشحالي همیشه زموږ څخه نه اخلي او همیشه دې دا خوشحالي وي زموږ سره نو همدغه زمریان دي چې د افغانانو نوم یې په هر میدان کې لوړ کړی دی او د دوی د لا ځلتیا او د لا ښه کامیابۍ په هیله داسې الفاظ نور نه لرو چې موږ دوی ته وکاروو خو چې هر څونه ښه الفاظ وي لا پر دوی باندې لږ ده خدای تعالی دې لا دوی بریالي او کامیاب لري او بل یو غوښتنه مې دا ده په مجموع کې دا ټول افغانانو ته زه یو خاص میسیج ورکوم چې په دا بازۍ کې دغه بایلر ګټل دا سته نو یو خبره دا ده چې د دوی حوصله غواړو چې په بعضې مواردو کې دغه زمریان چې بازي وبایلي دوی دغه د سپکو سپورو او دغه زشت الفاظ نه کاروي ولې دوی کوشش کوي ستړیا ګالي تر څو افغانانو ته خوشحالي او بریا نصیب کړي نو د بازیانو کې خامخا کامیابۍ و ناکامۍ راځي نو دغه یو میسیج مې ټول افغانانو ته دی چې ستاسې خاص حوصله غواړم او د خپلو اتلانو ملاتړ وکړي که چیرې بازي وبایلل سوم لا ته تشویق او ډاډګیرنه ورکړي او تر څنګ یې ودرېږي چې دوی لا کوشش وکړي چې په نړیوالو سټیجو کې لا ښه وځلیږي مننه ډېره مننه باچا صاحب د افغانستان د 109 کلیزې د خپلواکۍ او دغه د 15 کلیزې د مبارکۍ د وطاته او له عامو تر مرګلې و ټول پښتون افغان بلوچ ته د مبارکي باچا صاحب په دې باندې بیا پروګرام نیول پکار دي ان شاء الله شینواره صاحب بالکل ما خو پروس کالج یو کړي و چې درې واړه قسمې لکه د انګریزانو شکست د روسانو او بیا د امریکایانو زما ویډیو پراته ده پروس کالج ځکه چې ګوره که موږ هسې اختلاف لرو خو دا ویاړ افتخار د افغانستان دی بالکل موږ په دې باندې سوچو که زما طالب سره فرض فکري اختلاف هم وي که نه نو زه داسې نشم کولی چې زه په دې حقیقت باندې چې یو دښمن خپله مني چې ما شکست خوړلی او زه یم چې نه دی خوړلی الان کې دا موږ ته یو لوبه یا ډرامه ښکاره کېده په خبره ورسېد خو دښمن خپله وایي چې یاره دا شکست ما خوړلی نو چې هغه یې مني بیا موږ ولې نه منو هغه خپله وایي چې یاره افغانستان د سترو قدرتونو هدیره ده که نه همدغه شان دي
خو په کار دا دی چې موږ ټول یو غاړې ته متقابل احترام وکړو. په دغه درې واړه دغه چې افتخارات چې د افغانستان دي او د درې واړو مبارکي افغانستان ته د غازي امان الله خان. اچھا زه فکر کوم چې د دې افغانانو دا فکر ډیر جاهلانه دی، احمقانه دی، په خاطر د دې چې وروره چې ستا د هیواد نه پردی نظامي عسکر ایستل کېږي هغه چې پر رقمي کنه هغه که د ټوپک او د توري په زوري او کاغه د یوې معاهدې په زوري صحیح ده کنه. خو دا خو یو چا خو تشیه کړی کنه، یو تشه غوښتون لري کنه. دا که دا دوی نه مني دا خو بیا دا ټول چې د منلو وړ نه دي. مثال د دوی په فکر باندې کنه. نو باچا صاحب موږ د دې اوسنیو حاکمانو د دې کشرانو هم هیله کوو چې ملګرو 107 کلیزه چې دلته بړون تر اخیږي زه کاغذ موږ پلرونو نیکونو د انګریزانو نه استاسو پلرونو نیکونو هم پکې په شریکه باندې هغه خپلواکي اخیستل شوې ده د روسانو مقابل کې. نو که تاسو دا 15 کلیزه لمانځئ نو د انګریزانو او د روسانو په مقابل کې چې کومه غزا شوې ده د هغې مبارکي به موږ سره لمانځئ. او چې ویې نه لمانځئ ګوره ویې ورئ اخطار یې بولئ، د ملګري یو نصیحت یې بولئ باچا صاحب یو مشوره یې بولئ. هغه اقرب په دې خبرو بندي کو تاسو بندي نه کی ما پسې لاس لازي باچا صاحب نو دلته راتلی نشي افغانستان ته زه نه ورځم. نه ټوک کوم دلته ځای چې دا موږ ویلې که نه موږ دا ستاسې دا وطن چې دا 45 کاله تباه برباد شو شینواري صاحب یوه وجه یې دا ده چې موږ تاسې تقسیم شوي ډېر یو چې دا خلقي دی دا پرچمي دی دا مجاهد دی دا طالب دی دا جمهوریتي دی دا فلانی دی دا بستاني دی دا وطن تباه برباد کړو. نور باید ګوره په دې کې به ما هم یو وخت کې دا خبره کړې تا به هم کړي خو خیر قومونه و خیر ملتونه خلاره یا ښه دغه انتخابي او په هغې باندې تعقیبي هغې طرف ته دي. دا اختلافات ګوره دا جرمني کې ته پروت دی دا دویم جنګ جهاني کې جرمني د مکمل د منځه لاړو. اوس که جرمنیان راپاڅېدلی وي چې دا وروره پلاني وران کړی او تا وران کړی او دا داسې کړي هغسې کړي جرمني به نن نه وی جوړ کنه. نو موږ ته هم پکار دي چې یووالي اتفاق ته کار وکړو. او اوس ګوره ما یو بیان واورېدو هغه د غزنوي صاحب یو بیان د کرکټ په باره کې نه پوهېږم چې نوی دی که زوړ دی موږ ته ډېر احترام لرو یو مشر دی پخوانی دی. دا شین وانې باید دا شین ته ډېر فکر وشي خصوصا په نظام کې چې کوم خلک کار باچا صاحب دغه غزنوي صاحب چې دی دا د قرار صاحب خپل هم دی دا د خپل دی مشکل دا دی که دغه خبره مشکل دا دی. پاچا صاحب محترم بیا هم سلامونه تاسو ته او درنو دوستانو ته بخښنې سره مخکې یو څو ټوکې ما وکړې او په ډرایف کې ومه باچا صاحب هر چېرته څې خوشحاله اوسئ. بیا هم دا تبریکي ټول افغانانو ته وایم دا بریا د کرکټ خدای دې وکړي چې په هر قدم کې همدغسې افغانان بریا ولري. والله باچا صاحب ما بېګا په تلویزیون کې یو پروګرام ولیده یعنې ډېر جالب و راته د یو مورجانې خبرې کولې د هغې 3 ښایسته زمن په دې دغه کې شهیدان کړي او دومره بهادره ښځه وله وایي که دې ما چېرته شپږ دانې نور زمن مې وکه نه د دې قرباني دپاره ما زه آماده وم او آماده یم. یعنې دومره شجاع دومره دلیره ښځه ما په ژوند کې اول دفعه لیدلی و. څه دا نه پوهېږم څه د میدان وردګ دې خواته د تنګی ورته وایي نه زرمت نه ده د تنګی خواته کوم ځای و ډېر یعنې دلته ډېر زیات بمباریانې کېدلې او ډېر زیات خلکو قربانیانې ورکړي دي. ګوره دوی په دې قربانیانو باندې ګوره خپلواکي ترلاسه که او امریکایانو ته اروپایانو ته شکست ورکه باید څه دغه دې ته په دې اوس په دې اسلامي امارت کې داسې اشخاص دي که نه څه هغه ورځې ویډیویې نشر شوی پاچا صاحب. بشیر وروره زه بخښنه غواړم چې موږ تاسې خبرې هم کوئ دا ملګري تیار راته ولاړ دي او موږ روان یو پروګرام ته او انشاءالله چې په دا باندې به سپیشل پروګرام هم ونیسو. الله مې عزتمن لره خوشحاله اوسئ. نو زه وچلېږئ ښه سفر ولرئ پاچا صاحب محترم بشیر ورته څه ویلې نه زه بیا له خیره بل پروګرام کې به دا خبرې وکړو انشاءالله. او انشاءالله په ضرور به بل پروګرام کې خبرې وکړو انشاءالله. ښه وخت ولرئ پاچا صاحب. ستا ځینې مینوال ګیلې کوي وملګرو هغه روان دی نو ستاسو میکونه هم نه دي راغلي څنګه هم راواخلم. انشاءالله د راواب هم پروګرام موږ روان یو پروګرام ته روان یو